هدف افغانستان نه وي، بعد سیمه نه وي، هغه زیاتره خپل ولسونه وي، خپل داخلي سیاست باندې هلته بحث کوي سره او دغه د افغانستان نه د وتلو ملامتیا دا په تیر حکومت باندې وراچي، یعنې د بایدن په حکومت باندې وراچي. حال دا چې د دوحې قرارداد د طالبانو سره د ټرمپ په وخت کې امضا شوی دی او هغې د دې قرارداد تطبیق کړی دی سره. نو دلته بعضې خبرې داسې دي چې هغه د یو بل دپاره هغه ته چې خپل دلایل ځان دپاره برابروي. نو د بګرام راتګ هغه وخت چې کله دې یادونه وکړه، ما لیکل هم کړي وو هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې امریکا د بګرام ته راشي او یا بګرام دې استفاده ترې وکړي. البته که بعضې تکتیکي لحاظ باندې استفاده ترې وشي، خو ستراتیژیک لحاظ باندې بګرام نه، ځکه که ته بګرام ساتي نو ته هغې دپاره باید ډېرې قواوې وساتي او هغې دپاره هغه لوجستیک او حمایه زیاته مهمه ده. نو که ته فرضاً 15,000 عسکر هلته لرې، باید ته 10,000 نور ته د لوجستیک او حمایې دپاره باید ولرې. نو زه فکر نه کوم چې دومره قواو د اوسېدلو لپاره بګرام دیو دپاره اهمیت ولري سره او یا بېرته خپلې قواوې هلته ولېږي، ځکه دغه بېرته قواوې لېږل او هلته ساتل دا یو لوی ستراتیژیک تصمیم دی. دا زه فکر نه کوم چې امکان ولري. دویمه مسله د سلاګانو ډېر بحث کېږي چې سره امریکا هغه سلاګانې چې دیو دپاره اهمیت درلوده او هغه انتقالولی شولې او نه غوښتل چې چا سره شریک کړي، هغه انتقال کړي. هغه سلاګانې چې دیو دپاره اهمیت درلوده اما انتقال یې ورته ډېر قیمته تمامېده او باید بل څوک د هغې نه استفاده ونه کړي، هغه یې تخریب کړې وې. او هغه کومې مهمې سلاګانې چې دا کوم سلاوې چې پاتې وي، دا دومره دیو دپاره قیمته نه تمامېدلې چې یعنې دومره اهمیت نه درلود چې دا بېرته انتقال کړي او د دې نه ګټه واخلي. نو زه فکر کوم چې د سلاو مسله دا هم یو نوعه یادونه ده. او دغه سلاګانې چې د شوروي اتحاد په وخت کې پاتې شولې، کلشنکوف یا راکټو دا شیان، یا اوس فرضاً دغه امریکایي کومې وړې سلاح چې دي، دا د دغه وړو جګړو دپاره ته کولی شي چې اخوا دېخوا استفاده ترې وکړي او د چریکي دغه عملیاتو دپاره. یعنې دا سلاګانې دومره نه دي چې ته د جبههي او ستراتیژیک اهدافو دپاره هلته ته استفاده وکړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نوعه ډرامه ده، یو نوعه هغه دا خبره ته خپل دلایل قوي کړي چې موږ دغه د دې تاسیسات د منځه وړو، دا سلاګانې له منځه وړو. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر دغه نه وي، یعنې اوسني جنګونو دپاره، دغه لوی جنګونو دپاره دغه سلاګانې په درد نه خوري سره.